ما وی یو پری دیو غنمی وشو چې غنمی وشو نو منګي کې غنم واچول پیسې ور سره وی یو 15 روپے زکات هم په واجب شوه نو د 15 لوټه د غنم ولاندې په منګي کې پټکو او پاسه په غنم واچول جمعات له راوړل چې ملا صاحب هغه چې چرشه زکات مې راوړای دا مولا راغه منګه چې منګه جمعات کې روان کړو چې ملا صاحب خبره وروا ارا واپس شوې چې ته ملا سړی تیارې ټیکالې دې ترسیم ماړه ته په دې غنمو څه کې خدای وار روپۍ واخله دا غنم مال راکا برکتي غنم دي زه په خپلو غنمو کې واچوم مولا خیال کړی دی چې په غنمو څه بلاوی دا نقد روپۍ والا ځکه چې د مولیانو نقد یې لږې خوښي په مړي کې هم خدای راستي چې کرکېدلی لوټ ورنه کې چې ته ته جنت ته لاړ نه شي او نه دی مړی جنت ته لاړ یو طالب له 15 روپو لوټ ورکو په سقاط کې نو طالب وی هر سړی خپې وغځئ چې زه مړ یم ویل مړی دې ته وایي دې لوټ ته خو وګورئ دا ویل مړ دی نو چې روپۍ ورکړه ده دا منګی کور ته راوړه او ښځې ته وایي چې واخله ښځې نن خو مې عجیبه کار وکړ وایي چې څه دې وکړو سړیه وایي چې خلای مې هم وټاګه او ملا مې هم وټاګه ښځه ورته وایي چې میله مې سپیرا شه خلای دې څنګه وټاګه وایي چې ښځې غنم ولاندې مې 15 روپۍ پټې کړې وې و ملان یای چې په زکات کې قبض ضروری دی قبض چې واخلي نو ما په ملا غنم و 15 روپۍ قبض کړې اوس چې ملا روند و لوټ یې نه کاته نو زه ذمه وار شوم نو عزیزانو په دې به کار نه کي قرآن اوس ووایي بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا اللہ فرمائی ہر انسان با پخپل نفس باندې عالم وی او دا ځان به ورته معلوم وی ولو القى معاذيرا اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کی ډېرې بانې جوړې کی الله به ورته وایي ته وایه زه په تا ګواهان لرما چې تا دا کړي دا کړي دا کړي دا کړي دی به ښي طرف ته او ګس طرف ته وګوري چې ګوان څوک دي چې په ما ګواهي وکړي هېڅوک به نه وی بیا اللہ سوک دی پا ما گواہی کولو والا اس قرآن سے ہوئی یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم خلیب والا بند کما اولا سنو تب حکم چوائے پا دنیا کی پتا سکڑی دی دا زمونگ لا سنو با بی اختیار پا مونگ گوان شی تب پا دی خپلو لاسونو چکونا ہو لگے اوے بچو بدبخت لاسا ما خود تب دنیا کے ډیر پا ناز و نزاکت ساتلے وی اس پا ما والی گوائی کی نو دا یو لاس چی اخری تر دی پوری نو پا دی بل بشوروش چی دا خلاصی دا لاس بورتا بیا ٹوکی دلے عزیزانو دا خپې دا سترګې دا غوږونه دا ټول په حساب دي دا سترګې به ګواهي وکړي چې زه درکړې څه کتولوم او تا کتره باندې نن یو عام عذاب
ستا په ملک را روان دی، روان نه شروع دی، او په غرونو کې خو ډېر زیات دی. ا د وی سی آر لعنت شته خدای دې کولو وشي. پښتون ګناه نه کوي، چې ګناه کوي بیا ډر ډر نارې وایي، هغه ته خو څوک څه ویلی هم شي. دا یو عام لعنت. که د وی سی آر لعنت تاسو په خپل ملکونو کې بند نه کو، 15 کاله نهایت 10 کاله پس به زمونږ دا نیکې ښځې او نیکې لوڼه او خالی و ذهن زامن دا به 14 ډمان. فی الحال وګورئ دا هلکانو دې سرونو ته وګورئ، دا د چا فیشن دا هلکان تقلید کوي لګیا دي. سرونو ته وګورئ، دا سرونه دوی د ټي وي په پرده د لندن د ملکه الزبت د انګور واده لیدلی و، هغې ته لیډي ډیانا وایي. د هغې ویښتۍ په ټي وي ولیده، پاکستان کې ورته دوکانونه ووته ډیانا کټ. نو هلکان وله ورځي چې ما ته د ډیانې ویښته جوړ که. نو ښار کې زه د هلکانو ته یم چې ډیانا خو چا بل چا ته ودېده، که ویښته یې جوړول نو ته چا ته ودېږې بیړي دې غټه شه. دا وګورئ، ښځې به وګورئ، ښځې لیدلی به مې دا سپېږمې پټې کړي، نری ململ په سر، ربړونه ځان پورې تړلي، او دا به هم ډېرې کتلي. ځکه تاسو خو دا ډېټسنې چلوئ را چلوئ، په لاره هم مخې له درځي. اب وګورئ، که دا لعنت تاسو په خپل ملک کې پرېښو، تاسو اولاد به هم داسې شي. که زه غلط وایم والله چې شي. بیا شرم پکار دی هغه قوم لا چې کوم قوم د پردو سړو تصویرونه د هغه ښځو ته ښیي چې کومې ښځې سړی وګوري او په لاره کې شاکړې ودرېږي چې سړی تیر شي نو بیا روانه شي، او ته وله کور ته وروړې او دا سنډاګان ورته ښی. نو په قبایلو کې که خیال وکئ ځوانه جینۍ بوډا سړي کړي کوي یې که نه، کرشوت به خوله به یې لکه جرابه، هغه ځوانه جینۍ لکه خدای دې ورک کا. اوس تاسو راشئ په پېښور کې د دې جینۍ سترګو کې حیا ده، دا خو بوډا دی چې مړي له مور پلار ورکیم غږ نه کوي، که کوي نه کوي. تاسو راشئ په پېښور کې وګورئ چې اول یې خوښ کړی نه ته خو یې وله ورکړه. دا حیا به درنه بیا لاړه شي. اوس بله خبره ده چې دا په انسانیت کې یو عظیم ظلم دی چې ځوانه جینۍ دې بوډا ته ولې ورکړي. دا یو عظیم ظلم. بوډالا بوډای هم څنګ کته پکار دي. د ځوانې جینۍ زندگی والله العظیم چې د دې بم خدای له جواب ورکړي. دا په لورو چې تاسو زرګونه روپۍ اخلئ، دا لوړه به ستاسو په قیامت کې د وینځو په صف کې ولاړي، د وینځو. او دعا به کوي چې پروردګاره زما پلار په جنت پسې ړوند کا، خدای خپل دیدار او د محمد رسول الله شفاعت چې ورته نصیب نکړي. زه سیلاوم خرڅ یې کړم ځکه په قیامت کې د وینځو په صف کې ولاړ یم.
عزیزانو دا وګورئ تاسو دا ولې دا کار کیږي ځکه چې تا د خپل زندګۍ قانون قرآن نه دی منلی کوم قانون چې تا منلی دی